کچری ستاسو په وجود کې پړسوب راځي یا ستاسو په خپو کې پړسوب راځي نو د دې ټیک کېدو دپاره درې داسې د طاقت څیزونه زه تاسو ته ښیم چې د دې خوړلو سره د انسان په وجود کې ډېر حده پورې دا پړسوب ټیک کېدی شي. نو د دې پړسوب راتلو د ټولو نه غټه وجه دا ده چې زموږ په وجود کې په میلیونو باندې سیلونه دي او په هغې سیلونو کې پمپونه لګېدلي دي او د هغې کار دا دی چې د سیل نه یو طرف ته الکترولایټ او موږ په پښتو کې ورته دا ووایو چې کومې اوبه دي دا یو طرف نه بل طرف ته وړي او راوړي او دې پمپونو ته سوډیم پوټاشیم پمپ ویلی شي. خو کله چې په دې پمپونو کې خرابي راشي نو د دې د وجې د انسان په وجود کې پړسوب راځي او د طاقت چې کوم دا درې څیزونه دي په دې کې دا دریم نمبر چې کوم څیز دی دا بې انتها ډېر زیات ضروري دی. نو د ټولو نه اول تاسو ته پوټاشیم خوړل پکار دی چې دا په کیله کې دننه موجوده وي او انسان ته 4700 ملي ګرام پورې روزانه پوټاشیم خوړل پکار دی او په یو کیله کې د 319 تر 450 پورې پوټاشیم موجوده وي. نو انسان چې روزانه یو درجن کیله خوري نو دته به 4700 پوټاشیم رسیږي. خو په کیله خوړلو کې شوګر مقدار هم دی چې په دې دوران کې دومره زیات شوګر خوړل نه دی ټیک. نو د دې نه د بچ کېدو دپاره تاسو روزانه لږ شان امرود خوړلی شئ یا ګاجر خوړلی شئ یا ټماټر خوړلی شئ یا تربوز خوړلی شئ یا کومې ګورګورې چې ورته ویلی شي هغه خوړلی شئ چې د دې نه دا مقدار پوره کېږي د انسان وجود ته. او په دویم نمبر باندې میګنیشیم ویلی شي چې 450 ملي ګرام کې د انسان وجود ته پکار وي او کله چې د انسان په وجود کې د میګنیشیم کموالی راځي نو د انسان په وجود کې د پټو دردونه ورسره راتلی شي کمزورتیا ورسره راتلی شي ځکه چې میګنیشیم ضروري دی د انسان په وجود کې دننه انرژي دپاره او موږ ورته ATP ویلی شو د هغې دپاره. نو دا میګنیشیم تاسو د شنې سبزۍ نه هم پوره کولی شي یا د کدو چې کوم تخم دی د هغه د خوړلو نه هم پوره کولی شي یا د میر والا چې کوم ګل دی د هغه د تخم خوړلو نه هم پوره کولی شي یا کوم بادام چې دی د هغه د خوړلو نه هم پوره کولی شي چې دا انسان ته په لږ مقدار باندې پکار. او دریم څیز چې ډېر ضروري څیز دی هغه ویټامین B1 ده کوم ته چې تایمین ویلی شي چې د دې خوړلو سره زموږ په سیلونو کې هغه پمپونه کوم ته چې سوډیم پوټاشیم پمپ ویلی شي هغه د خرابۍ نه بچ کوي چې د دې ویټامین B1 تاسو ته په مارکیټ کې ټیبلټ هم ملاویدی شي لکه نیرو بیان شو. خو د دې دریو سیزونو خوړلو سره سره تاسو ته ضروري ده چې تاسو څومره هم شوګر خوړل کمولی شي یعنی چینی خوړل کمولی شي عمره ستاسو صحت دپاره بهتره ده. که تاسو شوګر او چینی نه کموئ نو دا پړسوب به نه کمیږي. نو دغه شان ستاسو د صحت په اړه معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ.